د کامیابۍ دار و مدار وي په تدبیر او مهنت. د کامیابۍ دار و مدار وي په تدبیر او مهنت. ځینې کارونه په تقدیر او تندي نه کیږي. ملګرو سلام او درنښت. هیله ده تاسې ټول به ډېر زیات خوشحاله یې. زما کتاب خو له خیره سره چاپ شو. د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه. د ټولو خلکو د زړه خبرې پکې دي او د ډېری پوهانو وایي چې لسګونه کلونه تجربه یې کړې ده، خپل ژوند کې کتابونه یې لیکلي دي. د هغوی د تجربو یو غټ نچوړ په دې کتاب کې پروت دی او شاوخوا 3850 ژور لیدونه په دې کتاب کې راټول شوي دي. ما چې کله د دې کتاب د چاپولو اراده وکړه، یو شینواري ملګري راته وویل چې خلا چې خفه خو دکي، خلا چې خفه خو شي. ما ورته ویل ولې؟ وایي کتاب څوک لولي چې ته ورته چاپ کوې. ما ورته د کلیوال ملګري خبره وکړه، هغه قصه راته کوله چې ما د شیف کیرا په یو کنسیل کتاب کې لوستلي ول چې د پایزار جوړولو د بوټانو، چپلکو، څپلیو د دې جوړولو 2 شرکتونو افریقا ته خپل بازار موندونکي واستول. نو هغه یو چې لاړل ته یې ولیدل هېچا څپلی نه پښو کولې، پښې یبلې ګرځېدل. نو خپل شرکت ته یې بېرته حال ورکړ چې تولید بند کړئ، دلته هېڅوک چپړې نه پښو کوي. او هغه دویم کس چې بل شرکت استولی و، هغه چې هلته ولیدل چې هېڅوک چپړې نه پښو کوي، بوټان نه پښو کوي، بې څپلیو ګرځي، پښې یبلې ګرځي. نو ویې ویل چې دا خو بهترین چانس دی زموږ لپاره. خپل شرکت ته یې حال ورکړ چې تولید 2 برابره کړي، ځکه دلته پایزار پښو کول هیڅ دود نه دی. باید موږ او تاسې دود کړو او دا خلک په دې باندې اموخته کړو او پرې خرڅ کړو، ځکه هیڅ څپلی دلته شته نه، خلک یې نه راوړي، ځکه وایي څوک یې نه پښو کوي، باید موږ دا دود کړو دلته. نو ما ورته وویل چې ملګریه دا خبره به سمه وي چې کتاب به څوک نه لولي، البته بازار به ضعیفه شوی وي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ به د کتابونو خپرول بس کوو یا به یې نه چاپ کوو. موږ به بیرته کتاب لوستل دود کوو او دا به په دې باندې دود کوو چې موږ تر ټولو ښه کتابونه چاپ کړو او خلک بیرته په کتاب لوستلو باندې مخته کړو. موږ باید د دې لپاره هم کتابونه ولولو چې دا خبره دروغ کړو چې خلک وایي چې پښتانه کتاب نه لولي. باید موږ او تاسې کتاب لوستل دود وګرځوو، فرهنګ یې بیرته عام کړو او کتاب ګرځول له ځان سره عادت وګرځوو. هر چېرته کتاب وګرځوو له ځان سره، نور خلک تشویق کړو. په کتابونو کې مو چې ښه څه لوستلي دي هغه له نورو سره هرومرو شریک کاندو او هغوی ته هم ووایو چې کتابونه ولولئ، د ژوند ښه بڼه ترېنه زده کړئ او له ژونده مو خوند واخلئ. زما د یو استاد یو خبره ده، ما دلته لیکلې، زه به هغه تاسو سره شیر کړم. پر کتابونو پرېوتې دوړې انسانانو ته پر ذهنونو د پرېوتو دوړو په بیه تمامیږي. مه پرېږدئ پر کتابونو دوړې کیني، ویل ولئ او د ذهنونو ګردونه مو پرې پاک کړئ. نو که چیرې ستاسې د زاړه مین د یادښتونو د زړه کتابچه په کار وي، په دانش خپرندوی ټولنې کې تاسو پیدا کولی شئ او ډېر ژر به یې موږ د هېواد نورو بېلابېلو کتاب پلورځیو ته هم واستوو. البته که تاسې په احمدشاه بابا مینه کې یاست، نن مازدیګر سبا د جمعې په ورځ یې په حبیب مال کې هم موندلی شئ، له هغه ځای ترلاسلی شئ. اکسوس کتاب پلورځي ته به یې موږ استوو، مینهیار مارکېټ ته به یې استوو، دغه ډول کندهار، خوست، پکتیا، ننګرهار او نورو ولایتونو ته به یې هم ډېر ژر واستوو. کتاب ولولئ او ژوند مو پرې خوندور کړئ. ژوند